أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة 103 نمبر آیات تے. مخکې آیاتونو نه بعضې امور د پاره د تهذیب د نفسونو او بعضې امور انتظامیه او سیاسي امور ذکر کېدل. هغې د جملې نه بعضې فرایض ذکر شو چې یو د قصاص فریضه او بل د وصیت. نو د آیت کریمو نه به یو بله فریضه ذکر کوي چې هغه د رمضان او د روژې فریضه ده. د روژې فرضیت او د دې وقت او د بعضې احکامو ته الله رب العالمین اشاره کوي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، کتب فرض کړی شوي د علیکم په تاسې باندې الصیامو روژه نیول، کما کتب علی الذین لکه څرنګه چې فرض کړی شوي و علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسې نه وو. دا دلیل دی په دې باندې چې مخکې امتونو باندې هم روژه فرض وه. لعلکم دې دپاره چې تاسې تتقون تقوا حاصله کوئ. ایاما معدودات، د آیت کریمه کې الله رب العالمین څخه موده د روژې ذکر کوي او بعضې عذرونه او رخصت به الله رب العالمین ذکر کی. ایاما معدودات، ورځې دي شمارلی شوي. فمن کانا، پس څوک چې وي منکم د ستاسې نه مریضن مریض او علی سفرین یا په سفر وي، فعدة نو په ده باندې شمارل دي من ایام اخرى دغه ورځو نورو نه. معنا دا ده چې په حالت د مریضۍ یا سفر کې روژه وخوړله نو بیا به د نورو ورځو نه د هغه قضا نیسي. وعلى الذین، او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت د روژې نه لري، فدیه ده طعام مسکین، چې طعام د مسکین دی، د یوې ورځې خوراک به مسکین ته ورکوي. په دې کې بیا د علماو اختلاف دی څومره به ورکوي. راجح دا ده چې قرآن نه معلومیږي بس مسکین چې بمای موړ شي هغومره طعام ورکول د یوې روژې مقابل کې دا په کار دی. نور به چا د نیم ساعه قول کړی دی، چا د یو ساعه قول کړی او داسې نور. فمن تطوع، چا چې په خوشحالۍ سره وکړلو خیرن نیک کار، یو نیکي په خوشحالۍ او خوښۍ سره وکړله، فهو نو دغه خیر غوره ده له د دپاره ډېر غوره ده. وان تصوموا، دا چې روژه ونیسئ تاسې خیر دا غوره ده لکم د ستاسې دپاره. ان کنتم تعلمون، ان کنتم کچیرې تاسې تعلمون علم لرئ، تاسې پویه لرئ، دا روژه نیول د ستاسې دپاره یو غوره عمل دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه تعین د میاشت روژې کوي. دا کومه میاشت ده؟ هغه د رمضان المبارک میاشت ده. هغه ورځې چې روژه پکې نیولی کېږي دا کومه میاشت ده؟ شهر رمضان الذي، میاشت د رمضان ده، الذي هغه، انزله چې نازل کړی شوی دی، فی په هغې کې القرآن، قرآن د قرآن نزول په هغه کې شروع شوی دی. د قرآن څنګه کتاب دی اوس د دې صفت ذکر کوي. هدن دا هدایت دی للناس دپاره د خلکو، وبینات او دا ښکاره خبرې ښکاره احکام دي، من الهدى د هدایت نه، والفرقان او د جدایي راوستلو په مابین د حق او د باطل کې. دا هغه خبرې دي چې جدایي راولي په مابین د حق او د باطل کې. فمن شهد، نو څوک چې حاضر شو منکم د ستاسې نه الشهره دې میاشتې ته، فلیصمه، نو روژه دې ونیسي د هغې، دې میاشتې روژه دې ونیسي. ومن کان مریضا، او څوک چې وي مریضن مریض او علی سفرین یا په سفر باندې وي، فعدة نو په ده باندې شمار کول دي من ایام اخر د ورځو نورو نه، یعنی د نورو ورځو نه به قضایي راوړي. یرید الله، غواړي الله تعالی بکم اليسر، په تاسې باندې اسانتیا، ولا یرید بکم العسر،
او نه غواړي په تاسې باندې العسره تنګسیا. الله په تاسې باندې تنګسیا نه غواړي، نو ځکه رخصت درکړی چې سفر او مرض کې تاسې روژه خوړلی شئ. ولتکملوا العدة او دې دپاره چې پوره کوي تاسې شمار د روژو پوره کوي. ولتکبروا الله او دې دپاره چې لویي بیان کوي تاسې د الله رب العالمین علی ما هداکم په هغه طریقه باندې هداکم چې ښودنه یې کړې تاسې ته. ولعلکم او دې دپاره چې تاسې تشکرون شکر وکئ. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب اوس دعا ته ورکوي او اشاره ده دې ته چې دا روژه د الله رب العالمین ته د قربت او د نږدېوالي یو سبب دی او د اجابت د دعا دپاره یو لوی سبب دی چې الله رب العالمین دعاګانې په دې کې قبلوي. واذا سألک او کله چې پوښتنه وکړي ستانه عبادي بندگان زما عني زما په باره کې فإني نو یقینا زه قریب نږدې یم اجیب زه قبلوم دعوت الداعي دعا کوونکي اذا دعانی کله چې دعا وغواړي زمانه فلیستجیبوا نو دوی د خبره ومني لی زما یا د قبول کی لی هغه احکام زما ولیؤمنوا او ایمان دې راوړي بي په ما باندې لعلهم دې دپاره چې دوی یرشدون په سمه لاره روان شي. احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. آیت کریمه کې اوس نور احکام د روژې ذکر کوي. بعضې احکام د ورځې او بعضې د شپې سره تعلق لري او حاصل د دې دا و چې په ابتدا د اسلام کې کله به چې یو انسان روژه ماته کړله روژه ماته به وکړله او د هغه نه وروسته به ویده شولو نو د راپاڅېدلو نه وروسته به بیا روژه شروع شوله نو بیا به یې خوراک و څښاک و جما دا به یې نه شوه کولی. نو په دې حکم کې یو قسمه سختوالی و په مسلمانانو باندې. الله رب العالمین حکم راولېږلو او اجازت یې وکړله چې په شپه د روژه کې تاسې کولی شي چې د خپل اهل سره یو ځای شي. دې حکم ته الله رب العالمین اشاره کوي. وحل لکم حلال کړی شوی دی ستاسې دپاره لیلة الصیام په شپه د روژه کې الرفث یو ځای کېدل الی نسائکم د خپلو بیبیانو سره یعنې کوروالی ستاسې دپاره جایز دی د خپلو بیبیانو سره. هن دوی لباس لکم جامه ده ستاسې دپاره و انتم او تاسې لباس جامه یاستئ لهن د دوی دپاره. زنانه هم د خاوند دپاره لباس دی هغه باندې حیا او عزت محفوظیږي او دارنګه خاوند د ښځې دپاره پرده ده. علم الله معلومه وه الله تعالی ته انکم کنتم چې یقینا تاسې تختانونه په نقصان کې اچوئ انفسکم ځانونه خپل فتاب علیکم نو مهرباني وکړه په تاسې باندې وعفا عنکم هم معافي وکړه تاسې نه یا وعفا عنکم پراخي وکړله تاسې ته. فالآن نو اوس باشروهن نزدېکت کوئ د خپلو بیبیانو سره په شپه د روژه کې. وابتغو او ولټوئ ما هغه کتب الله چې لیکلي الله تعالی لکم تاسې ته. معنا دا ده چې د خپلو بیبیانو سره یو ځای کېږي نو په دې نیت یو ځای شي چې الله رب العالمین یو صالح اولاد درکړي کوم چې الله رب العالمین تاسې ته تقدیر کې لیکلی دی. وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. دې جمله کې اوس الله رب العالمین اجازت د خوراک او د څښاک کوي د ماښام نه تر سبا پورې. وکلوا او خوراک کوئ واشربوا او څښاک کوئ حتی تر دې پورې یتبین چې ښکاره شي لکم تاسې ته الخیط الابیض تار سپین من الخیط الاسود د تار تور نه من الفجر د سبا نه. معنا دا ده د خیط الابیض سپین تار نه مراد هغه صبح صادق دی چې هغه سبا تاسې ته ښکاره شي او د تور تار نه مراد چې ده هغه شپه ده. نو د شپې تشبیه د هغه تور تار سره ورکړله او د صبح صادق او د سبا د راختلو تشبیه د سپین تار سره ورکړله. یعنی سبا چې د شپې نه راوخیږي او سبا معلوم شي نو تر هغه وخته پورې تاسې خوراک کوئ او بیا خپل خوراک بند کوئ. ثم اتموا الصيام بیا پوره کوئ روژه الی اللیل تر شپې پورې. ولا تباشروهن او نزدېکت مه کوئ د بیبیانو سره وانتم په داسې حال کې چې تاسې عاکفونه اعتکاف کوونکي استئ فی المساجد په مساجدو کې. د آیات یو دلیل دی په دې باندې چې د اعتکاف په حالت کې مباشرت او کوروالی دا صحیح نه دی. دویم دا دی چې اعتکاف ګوره په مساجدو کې دی دا شرط الله رب العالمین لګولی دی. په کورونو کې اعتکاف نه کیږي که هغه د زنانو دپاره که د نارینهو دپاره په کور کې اعتکاف
دا صحیح نه دی، بلکې د اعتکاف دپاره شرط هغه مسجد دی. د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې به فتنې نه وي، زنانو به په مساجدو کې اعتکاف کولو. اوس چې فتنې زیاتې دي، نور عبادات دې په ځای باندې وکړي، که فتنې نه وي بیا په مساجدو کې اعتکاف کول ورته صحیح دي. تلک حدود الله، دا پوری د الله تعالی دي. فلا تقربوها، نو مه نږدې کېږئ هغې ته په مخالفت سره، هغې پولو ته په مخالفت سره مه نږدې کېږئ. کذلک یبین الله، همدارنګه بیانوي الله رب العالمین آیاته، احکام خپل، للناس دپاره د خلکو، لعلهم دې دپاره چې دوی یتقون تقوا حاصله کړي. وروسته آیت کریمه کې بل امر سیاسي ذکر کوي، او هغه دا دی چې د بل مالونه په حرامو طریقو ناروا طریقو سره مه خورئ. ولا تاکلوا، او مه خورئ اموالکم، مالونه د یو بل، بینکم په خپل مابین کې بالباطل، په ناروا طریقو سره، وتدلوا، او مه وړئ بها دغه مالونه الی الحکام، حاکمانو ته په طریقه د رشوت باندې، لتاکلوا دې دپاره چې وخورئ فریقا یوه حصه من اموال الناس، د مالونو د خلکو نه، بالاثم په ګناه سره، وانتم تعلمون، تاسې پوهیږئ په ګناه د دې عمل. یسألونک عن الاهله، آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه سبب د اوقاتو ذکر کوي. دا روژه یو موقت عمل دی که نه، خاص وخت کې ادا کېږي، نو د دې وخت دپاره سبب او دا په څه شي باندې اندازه کېږي، نو د هغې دپاره دوه اسباب دي، یو لمر دی او سپوږمۍ ده. نو اوس الله رب العالمین د دې ذکر کوي. یسألونک، سوال کوي دوی دستانه، عن الاهلة، په باره د میاشتو کې، دا ولې وړه کېږي او غټېږي. قل ورته ووایه، هي مواقیت، دا وختونه مقرر شوي دي، للناس دپاره د خلکو، والحج، او دپاره د حج. وروسته جمله کې الله رب العالمین نصرت کوي په یو رواج د جاهلیت والاو باندې، چې کله به حج ته لاړل، عمرې ته به لاړل، بیرته به راتلل، هغوی به د کورونو نه په شاګانو باندې راوختل، او دروازو نه راتګ به دا سپیره ګڼلو، او دا به بد ګڼلو. نو الله رب العالمین په دې باندې رد کوي. ولیس البر، او نه د نیکي، بان تأتوا البیوت، چې راتلل کوئ تاسې کورونو ته، من ظهورها، د شاګانو د هغې نه، ولکن البر، لیکن نیکي، من اتقی، د هغه چا ده چې تقوا کوي. واتوا البیوت، راځئ کورونو ته، من ابوابها، د دروازو د هغې نه. دا ډېره عجیبه جمله ده، واتوا البیوت من ابوابها، راځئ کورونو ته د دروازو د هغې نه. هر څیز ته به د هغه خپلې لارې نه راځي، سرچپه کارونه به سړی نه کوي. واتقوا الله، او ویرېږئ د الله تعالی نه، لعلکم، دې دپاره چې تاسو تفلحون، کامیاب شئ، کامیابی درته حاصله شي. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، آیت کریمه کې الله رب العالمین امر په قتال سره کوي. ربط امدا دی چې مخکې ذکر د تقوا وشولو، نو جهاد او قتال دا د تقوا یو لویه برخه ده، او دا یو لوی قسم دی د تقوا نه، قتال او جهاد فی سبیل الله. وقاتلوا، او جنګ کوئ، فی سبیل الله، په لاره د الله کې، الذین، دا کسانو سره، یقاتلونکم، چې جنګ کوي د ستاسې سره. ولا تعتدوا، او د حد نه مه ورتېرېږئ، د حد نه تجاوز مه کوئ. ان الله، یقینا الله تعالی، لا يحب المعتدین، لا يحب، مینه نه کوي، المعتدین، د حد نه تېرېدونکو سره، تجاوز کوونکو سره الله رب العالمین محبت و مینه نه کوي. د آیت کریمه نه بعضې خلکو استدلال کړی دی چې ګوره قتال به وي د هغه چا سره کوي چې د ستاسې سره قتال کوي. نو جواب دا دی چې دا دویمه مرحله د جهاد ده. جهاد 3 مرحلې لري. اوله مرحله دا و چې یوازې اجازت وشو، فرضیت نه و. دویمه دا ده چې یوازې هغه خلکو سره جنګېږي چې تاسې سره جنګ کوي. دریمه مرحله بیا دا و چې الله رب العالمین مطلق حکم وکړلو، وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، چرتم چې مشرکان وموندل بس ویې وژنئ. او دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل، حدیث د بخاري دی، قاتلوا من کفر بالله، چا چې په الله باندې کفر وکړلو ویې وژنئ، بغیر د هغه نه چې خلیفه د مسلمانانو امن ورکړی وي، مستأمن وي، ذمي وي، معاهد وي، دا جدا حکم لري. نور د هغه نه اخوا د دنیا ټول کفار حربین دي، ماشومان، بوډاګان، دا به نه وژلی کېږي، معاهد او مستأمن او ذمي دا به نه وژلی کېږي. دې نه اخوا د دنیا ټول کفار حربین دي، د هغوی سره جنګ کول دا جایز دي، که موږ سره کوي که نه کوي، ولې هغوی په الله باندې کفر کړی دی.
د کفر د وجې نه هغې وژلی کېږي. نور که موږ سره قتال کوي که نه کوي هغه محارب دي. وقتلوهم او وژنئ دوی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې چې وس برشي ستاسې په دوی. واخرجوهم او باسئ دوی لره من حیث اخرجوکم د کوم ځای نه چې ویستلي یاستئ تاسې. یعنې که وسم برشي د وژلو هغې وژنئ، که وسم د وژلو نه کېږي او د ویستلو وسم کېږي نو هغه وباسئ. والفتنة او شرک اشد من القتل دا ډېر سخت دی د قتل نه. یو مؤمن چې شرک کوي هغه که ووژلی شي د هغه وژلو نه دغه شرک دا ډېر سخت او لوی جرم دی. والفتنة او شرک اشد من القتل دا ډېر سخت دی د قتل نه. په مؤمن باندې دغه شرک د قتل نه ډېر سخت لګي. ولا تقاتلوهم او جنگ مه کوئ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې. عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې. حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې جنگ شروع کړي دوی تاسې سره. چې تاسې سره په مسجد حرام کې تر څو جنگ نه شروع کړي نو تاسې به هم نه شروع کوئ. که هغوی تاسې سره جنگ کوي نو بیا تاسې کولی شي. فإن قاتلوکم نو که دوی تاسې سره جنگ شروع کړي فاقتلوهم نو ووژنئ دوی لره. کذالک همدارنګه جزاء الکافرین بدله د کافرانو ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. فإن انتهوا او که چېرته دوی منع شو د کفر او د شرک نه منع شو فإن الله غفور رحیم. فإن الله یقینا الله تعالی غفور بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. د آیت کریمه کې اوس مقصد د قتال او د جنگ ذکر کوي. د مؤمنانو د جهاد او د قتال مقصد به څه شی وي؟ الله رب العالمین دین حاکمیت، فتنه او شرک د دنیا نه ختمېدل چې غالب شرک او غالب کفر په دنیا کې پاتې نشي. وقاتلوهم او جنگ کوي د دوی سره حتی تر دې پورې لا تکونه چې پاتې نشي فتنه شرک او فتنه پاتې نشي چې مسلمانان د دین نه اړوي. ويكون الدين او شي دین لله خاص الله لرا. غالب دین او حاکم دین یوازې د الله دین شي. فإن انتهوا که چېرته دوی منع شول د قتال او د جنگ نه فلا عدوان نشته دی زیاتی کول الا علی الظالمین الا مگر علی الظالمین په ظلم کوونکو باندې. وروسته آیت کریمه کې ادب د قتال الله رب العالمین ذکر کوي او استثناء ده وروسته د عموم نه. مخکې عام الله رب العالمین ذکر کړلو. د آیت کریمه کې وایي چې بعضې میاشتې هغه د عزت والا دي په هغې کې به تاسې ابتداء جنګ نه کوئ. که هغوی په تاسې باندې زیاتی کوي او په میاشتو د عزت کې تاسې سره جنګ کوي نو بیا تاسې هم کولی شئ. او هغه میاشتې د عزت 4 میاشتې دي چې یو ذوالقعده ده، دویم ذوالحجه، دریم محرم او 4م رجب. دا 4 میاشتې د عزت والا میاشتې دي. د دې عزت دا اوس هم باقي دی، ولیکن کله چې اقدامي جهاد وي نو مؤمنان به په ده کې نه کوي. خو کله چې کفارو حمله کړې ده نو دفاع ده په هر حالت کې کولی شي. نو اوس حالت دفاعي دی، معنا دا ده چې کفارو په اسلامي ممالکو باندې جنگ کړی دی نو مسلمانان په هر وخت کې په هر میاشت کې کولی شي چې په هغوی باندې حملې وکړي. نو الشهر الحرام میاشت د عزت بالشهر الحرام په بدل د میاشتو د عزت کې دي. که دوی لحاظ ساتلو نو موږ به هم پکې جنگ نه کوو. که دوی لحاظ نه ساتلو او جنگ په موږ باندې کول موږ مجبور یو چې بیا جنگ وکړو. والحرمات ټول عزتونه قصاص بدلی والا دي. مسلمان ټول عزتونه دا د بدلی والا دي. فمن اعتدى نو چا چې زیاتی وکړلو علیکم په تاسې باندې فاعتدوا نو تاسې هم زیاتی وکړئ علیه په هغه باندې بمثل ما اعتدى په شان د هغه اعتدا چې تجاوز او زیاتی کړی دی علیکم په تاسې باندې. معنا دا ده چې هغوی په تاسې باندې حملې کوي نو بیا تاسې خپله بدله هم واخلئ. نو دلته تجاوز او د زیاتی کولو نه مراد څه شی دي؟ بدله اخیستل دي. نور به په هغه کې سړی د شرعي حدوداتو نه تجاوز نه کړي. مثلا یو انسان په تا باندې زیاتی کړی دی، د خپله بدله د هغه د پلار او د مور او د ورونو نه اخلي، دا زیاتی کول دي. یا مثلا یو انسان دی په تا باندې دروغ جوړ کړي نو ته ورباندې دروغ مه جوړوه، ته ورته وایې کذابي، دروغجنې. یا یو انسان تا ته زاني وایي، زناکار وایي، نو ته ورته زناکار مه وایه، ته ورته وایې کذابې، دروغجنې. یعنی مقصد او هدف دا دی چې د ګناه بدل به په ګناه باندې نه ورخلاصې. نور ټول عزتونه دا د بدلی والا دي، هغه د قصاص والا دي. واتقوا الله او ویره کوئ د الله تعالی نه واعلمو
او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین ملګری د متقیانو دی، د پرهیزګارانو ملګری الله دی. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. د آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس ترغیب ورکوي انفاق ته وروسته د امر د قتال او د جهاد نه. وانفقوا او انفاق کوي، خرج کوي فی سبیل الله په لاره د الله کې، په قتال او جهاد کې تاسې خرج کوي، خپل مالونه لګوي. ولا تلقوا مغرزوي خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو باندې الی التهلکة هلاکت ته، هلاکت ته په خپلو لاسونو باندې ځانونه مغرزوي. د دې نه مقصد څه شی دی؟ مقصد دا دی چې د جهاد په نه کولو او د انفاق فی سبیل الله په نه کولو باندې ځانونه هلاکت ته مغرزوي. نو دا هلاکت دی د انسان دپاره چې جهاد ته شا وګرځي یا انفاق فی سبیل الله ته شا وګرځي. واحسنوا ښایسته عمل کوئ، ان الله یقینا الله تعالی یحب المحسنین مینه کوي المحسنین د ښایسته عمل کوونکو سره. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.